عزتمندو نن موضوع زمونږ ده د توبې په باره کې، د توبې قبلېدو په باره کې. نو عزتمندو د الله رب العزت د ټولو نه لوی شان د هغه رحمت دی. الله رب العزت غواړي دغه چې زما بندګانان ما ته راشي او ما ته توبه وباسي. الله رب العزت خپل بنده ته دروازې کلاوې ساتلې دي. شیطان غواړي دغه چې انسان د ګناه نه پس نا امید شي او الله طرف ته لاړ نشي، توبه ونه باسي. شیطان خو غواړي دغه چې دا بنده په گمراهۍ کې اخته وي، دې صفا نشي، دې توبه ونه باسي. نو عزتمندو الله رب العزت قرآن کې فرمایلی دي چې زما د رحمت نه منه امیده کېږئ، بېشکه زه چې دی ډیر بخونکی او مهربانه ذات یم، توبه قبلونکی ذات یم. الله بار بار قرآن کې فرمایلی دی. نو عزتمندو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم فرمایلی دی چې هر انسان خطاکار دی، دنه به ګناه کیږي، خو بهترین خطاکار هغه دی چې د خطا نه پس فوراً توبه وباسي. نو عزتمندو دا بهترین خطاکار دی. انسان له ګناه وشي نو دی فوراً ورپسې توبه وباسي. نو عزتمندو الله خو بار بار قرآن کې فرمایلی دی چې زه توبه قبلونکی ذات یم، زه بخونکی ذات یم، زه مهربانه ذات یم. نو بیا هر انسان ته پکار دی چې د هغه نه خطا وشي، ګناه وشي، نو فوراً دی الله طرف ته رجوع کی او الله نه دی معافي وغواړي او توبه دی وباسي. نو عزتمندو د حضرت کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ واقعیا زموږ مخې ته ده او یو عظیم مثال پکې پروت دی. په غزوه تبوک کې بغیر د شرعي عذر نه شرکت نه وکړي، پاتې شوی و، خو دروغ یې ونه ویل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې راغله نو ټول هر څه ورته رښتیا وویل. نو بیا په سره 50 ورځې یعنی 50 ورځې په هغه باندې یو داسې ازمایش راغله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسره خبرې بندې کړلې، نور ملګرو ورسره خبرې بندې کړلې، تر دې پورې چې په دې کې 50 ورځې تېرې شولې، خو د توبه او حق دې پرې نه ښودل، بلکې الله طرف ته رجوع کړی او الله نه توبه استغفار وغوښتل. تر دې پورې چې 50 ورځې پس بیا آیتونه نازل شول او د توبې قبولیت بیان پکې ذکر شول. نو د دې واقعې نه موږ ته دغه سبق حاصلېږي چې کله هم یو ازمایش راشي نو د الله نه نا امیده کېدل نه دی پکار، بلکې الله طرف ته رجوع پکار ده، توبه او استغفار پکار دی کثرت سره، او حق باغې باندې ودرېدل پکار دی، حق پرې ښودل نه دی پکار. نو یاد وساتئ عزتمندو د توبې څو شرایط دي چې دا شرایط پکې نه وي نو توبه نه قبلېږي. اولنی دا دی شرط چې ګناه فوراً پرېږده، ګناه نه لرې شه. دویم په خپل د کړو باندې پیمانه کېدل چې ما دا کومه ګناه کړې ده زه په دې ډېر پیمانه یم، زړه ملامته کول، خپل ځان ملامته کول. او دریم د دې ګناه نه لرې ساتل ځان چې آینده به زه دغه ګناه بیخي نه کومه، دې ته به زه نه ورنږدې کېږم، او الله طرف ته ښه د زړه د صدق نه توبه ویستل، نو الله به دغه توبه قبلېږي. که چېرې دغه شانتې نه وي چې ته ګناه کې او بیا توبې مباسي او ګناه کې او توبه کې لګې او په خپلو کړو باندې پیمانه نه، نو بیا دا توبه چېرته قبلېږي؟ نو عزتمندو موږ ته پکار ده چې فوراً هغه ګناه پرېږدو، د هغې نه لرې شو. نو عزتمندو د مرګ هیڅ وخت نه دی معلوم. موږ ته دا نه ده پکار چې توبه سبا ته پرېږدم، زه سبا له به توبه وکړم او نن نه به سبا نه به دا ګناهونه پرېږدم. نو عزتمندو د مرګ پته نه لګي، هیڅ پته نه لګي. ګوره اچانک هم راتلی شي، چاته پته نشته چې زه به نن ژوندی یم، سبا به مړ یم که ژوندی به یم، هیڅ پته نه لګي. وروستو به زه ژوندی یم که مړ یم، هیڅ پته نه لګي. نو لہذا فوراً توبه ویستل پکار دي. نو الله پاک دې موږ ته د زړه د صدق نه توبې ویستلو توفیق را نصیب کړي، او الله دې موږ ټول د هر قسم ګناهونو نه محفوظ وساتي.